شهر أوله رحمة تبنى لله مغفرة الله بأوسطه لذنا بحماه آخره العتق من النار إن شاء الله. نبوي سيرت. إن شاء الله. رمضان أتيتنا بالبشرى وبكل سرور فالصوم يطهر أرواحا تهفو للنور. د نبوي سیرت د خپرونې درنو مینوالو هیله ده روغ جوړ او خوشحاله وئ. دا د زه محمد خالد سعادت یو ځل بیا د نبوي سیرت له خپرونې سره یو ځای ستاسو په چوپړ کې یم. په دې برخه کې د حضرت سرور کائنات حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تر بعثته پورې د ژوندانه بېلابېل اړخونه بیانېږي. هنا سحب وأمطار هنا بحر وأنهار هنا سحب وأمطار هنا بحر وأنهار. سید المرسلین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بني هاشم په شعب مینه کې د دوشنبې په سهار چې د فیل د پیښې د لومړني کال د ربیع الاول 9مه نیټه وه دنیا ته سترګې وغړولې. دغه وخت د کسران او شیروان د پاچاهۍ 40 کاله تیر شوي وو. د ستر عالم محمد سلیمان المنصور پادشاه د تحقیق په اساس دا تاریخ د 1501 میلادي کال د اپریل د میاشتې له 20 او یا 22 نیټې سره سمون خوري. ابن سعد روایت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور وایي کله چې هغه صلی الله علیه وسلم وزګېده نو زما له جسم نه یو نور ووت چې د شام قصرونه یې روښانه کړل. وأوراق وأثمار هنا نحل وأطيار وآثار. احمد هم له عرباد بن ساریه نه دې ته ورته یو روایت نقل کړی دی. ځینې روایتونه وایي چې د نیکمرغه میلاد په وخت کې ځینې د نبي له بعثت نه مخکې خارق العاده پیښې واقع شوې وې. وایي د کسرا د قصر 14 خنګرې راولوېدې. د مجوسو آتشکده چې نمانځنه به یې کېدله مړه او سړه شوه. د ساوي بهیره وچه شوه او په شاوخوا کې موجودې کلیساګانې راپرېوتې. تأمل صنعة الباري وقل سبحان باريها هنا ليل وأقمار هنا شمس. کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو مور یې عبدالمطلب ته څوک ورولېږل چې د لمسي زیری ورکړي. عبدالمطلب خوشحاله راغی، خپل لمسی یې په غېږ کې واخیست او کعبې شریفې ته یې داخل کړ. وملء الكون أسرار وآيات وآثار. د الله تعالی شکرونه یې ادا کړل، دعا یې کوله او نوم یې محمد صلی الله علیه وسلم ورباندې کېښود. الباري فقل سبحان باريها تؤكد وحدة الباري فقل سبحان. هغه وخت د محمد نوم په عربو کې شهرت او رواج نه درلود. لومړنۍ ته یې ورکوونکې ښځه چې له مور آمنې نه وروسته یې رسول صلی الله علیه وسلم ته تی یا شیدې ورکړي دي د ابولهب وینځه سویبه ده چې هغه وخت یې خپل زوی مسروح ته هم شیدې ورکولې او له دې نه مخکې حمزه رضی الله تعالی عنه او بیا وروسته یې ابو سلمه بن عبدالاسد المخزومي ته هم شیدې ورکړي دي. د ښار اوسېدونکو عربانو عادت درلود چې خپلو اولادونو ته به له صحرایي خلکو نه شیدې ورکوونکې ښځې نیولې تر څو هغوی له ښاري مرضونو سالم پاتې شي، اندامونه یې پیاوړي، اعصاب یې مضبوط وي او په زانګو کې فصیح عربي ژبه زده کړي. وقل سبحان باريها هنا ليل وأقمار هنا شمس وأنوار. نو د همدې عادت په بنا عبدالمطلب هم د خپل مسیح لپاره دایه لټوله. بالاخره د بني سعد بن بکر کورنۍ یوه ښځه چې حلیمه بنت ابو زویب نومېده د هغه لپاره دایه ونیوله. د حلیمې میړه حارث بن عبدالعزا نومېده، کنیه نوم یې ابو کبشه و او له همدې قبیلې یعنې بني سعد بن بکر څخه و. هلته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رضاعي ورونه او خویندې عبدالله بن حارث، انیسه بنت الحارث، حذافه او یا جزمه بنت الحارث چې لقب یې شیما و، خو همدا لقب یې تر نامه نه زیات مشهور و. نوموړي به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په غېږ کې ګرځاوه.
تأمل صنعة الباري وقل سبحان باريها. او کراره وبې او ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تروزوی هم کیږي او د حلیمې له طرفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضاعي ورور دی. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر حمزه هم له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې د بني سعد بن بکر په قبیله کې وو. یو ورځ د حمزه رضی الله تعالی عنہ رضاعي مور هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شیدې ورکړې دي. نو په دې اساس حمزه له دوه خواونه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رضاعي ورور وو، یو د سویبې له خوا نه او بل د همدې سعدیې ښځې له پلوه. د رضاعت په دوران کې حلیمې د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې برکتونه لیدلي چې بالکل ورته حیرانه وه. ابن اسحاق وایي حلیمې به ویل زه له خپل میړه او کوچني زوی چې شیدې مې ورکولې د بني سعد کورنۍ له یوې ډلې ښځو سره له کوره په دې نیت ووتلو چې د شیدې ورکولو لپاره ماشومان پیدا کړو. وایي دغه کال ډېر وچ و، موږ ته هېڅ هم نه و راپاتې. په دې سفر کې زه په خپله سپینه خره سپروم. زموږ سره یوه زړه اوښه هم وه چې هېڅ شیدې نه کولې. ماشوم مو هم ډېر وږی و. ټوله شپه مو د ده له لاسه خوب نه درلود، ځکه له لوږې به یې ژړل. زما په تیو کې څه نه وو او اوښې هم دومره شیدې نه کولې چې د ده بس شوی وای. خو دا تمه او هیله مو درلوده چې باران به وشي او لاس به مو لږ آزاد شي. لنډه دا چې زه په همدې خره سپروم چې د ډېرې کمزورۍ له امله په ځای ودرېده. دومره ورو ورو تلو چې د کاروان ټول ملګري رانه په تنګ شول. په هر ترتیب چې مکې ته ورسېدو هلته مو ماشومان کتل. رسول صلی الله علیه وسلم زموږ د کاروان ټولو ښځو ته وړاندې شو، خو کله به چې خبرې شوې چې دا یتیم دی نو نه به یې اخیست. صنعة الباري تأمل صنعة الباري وقل سبحان باريها. تأمل صنعة الباري وقل سبحان باريها. هنا ليل وأقمار هنا شمس. ځکه موږ خدا غوښتل چې د ماشوم پلار به راسره مرسته کوي، نو دا چې یتیم دی مور او نیکه به یې څه راسره وکړي. نو له همدې امله هیچا هم هغه وانخیست. هنا ليل وأقمار هنا شمس وأنوار. هنا ليل وأقمار. په پای کې ټولو ښځو ماشومان پیدا کړل، خو زه یوازینۍ ښځه وم چې ماشوم مې نه و موندلی. او کله مو چې د ستنېدو اراده وکړه خپل میړه ته مې وویل زما ټولو ملګرو ماشومان واخیستل، دا د ځان لپاره شرم ګڼم چې زه هم داسې تش لاس بیرته ستنه شم. قسم په خدای ورځم او همدا یتیم ماشوم له ځانه سره اخلم. میړه مې وویل بده نه ده، کیدای شي الله تعالی هغه راته د برکت سبب کړي. حلیمه وایي لاړم، هغه محمد صلی الله علیه وسلم یې له ځانه سره راوړ او دا هم ځکه چې بل ماشوم راته پیدا نه شو. هغه مې له ځانه سره واخیست. کله مې چې تیته واچاوه یو ځل مې په تیو کې شیدې را پیدا شوې، ویې رودلې او مور شو. بیا یې ورور هم دومره شیدې ورودلې تر څو ښه مور شو، بیا ویده شو. هنا ليل وأقمار هنا شمس وأنوار. هنا ليل وأقمار هنا شمس وأنوار. تأمل صنعة الباري هنا روض وأزهار. په داس حال کې چې له دې نه مخکې نه د خوب درلود او نه مو ورنه ویده کېدای شوی. میړه مې پاڅېد چې هغه زړه اوښه راولوشي، که ګوري چې غولانځه یې ډکه ده. راویل وشله، دومره شیدې یې وکړې چې دواړه ښه ورباندې ماړه شو. دا شپه مو په ډېره په خیر او ارامۍ سره تېره کړه. سهار مې میړه راته وویل پوه شئ حلیمې، قسم په خدای چې تا ډېره مبارکه روح اخیستې ده. نحل وأطيار وآصال وأسحار. تأمل صنعة الباري. تأمل صنعة الباري. ما ورته وویل زه له الله تعالی نه همدا غواړم. بیا مو حرکت وکړ. زه په خپله سپرلی سپره شوم. هغه ماشوم مې را سره واخیست. قسم په خدای چې دا سپرلی مې داسې ګړندۍ تله چې هیڅ یوه سپرلی هم نه شوی پسې رسېدلی. تر دې چې ملګرو مې راته وویل ای د ابي زویب لورې، په موږ لږ مهرباني وکړه، آیا دا همغه ستا سپرلی ده چې له هغه بل طرف نه پرې راغلې؟ ما به ورته وویل هو دا هماغه ده. نو دوی راته وویل چې حتما څه خاصه خبره شته.
فقل سبحان باريها تؤكد بالاخره خپل مینې ته راورسېدو او دغه وخت له دې ځای نه بل ځای زیات وچ او قحطۍ نه و ځپلی. خو کله مو چې دا مبارک ماشوم له ځانه سره یووړ، له همغې ورځې نه به زموږ میږې مړې او غولانځې بې له شیدو ډکې وې. لوشلې به مو او شیدې به مو خوړلې. دا په داسې حال کې چې نورو خلکو په خپلو شپنو ته ویل تاسې هم میږې په هغه ځای کې وڅروئ چیرته چې د بنت ابي زویب شپون څروي، ځکه د هغوی میږې به وږې او نرې بیرته راتللې، یو څاڅکی شیدې یې هم نه کولې، خو زما میږې به مړې او له شیدو ډکې راتللې. په همدې ترتیب سره همداسې د خیر او برکت راته مخه وه تر څو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 2 کاله پوره شول او له شیدو نه مې بیل کړ. دا مبارک به د نورو ماشومانو په نسبت ډیر ژر لویده. په 2 کلونو کې هغه یو پیاوړی او تکړه هلک شو. حلیمه وایي بیا مو هغه خپلې مور ته وروست، خو ارزو مو دا وه چې نور هم له موږ سره پاتې شي، ځکه د هغه برکتونه مو لیدل. مور ته مې وویل زوی دې څه موده نور هم له موږ سره پرېږده تر څو لوی شي. زه ویرېږم چې په مکه کې ګډه شوې وبا ورته زیان ونه رسوي. حلیمه وایي تر هغې هملته ورسره وو تر څو یې مور په دې راضي شوه چې بیرته یې له موږ سره واستوي. تأمل صنعة الباري وقل سبحان باريها تأمل صنعة الباري وقل سبحان باريها هنا ليل. د حضرت رسول صلی الله علیه وسلم د سینې څیرلو پیښه. په دې ډول سره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر هغې په بدني ساعت کې پاتې شو تر څو 4 کلن او یا 15 کلن شو او په همدې عمر کې د شق الصدر یا سینې څیرولو پیښه وشوه. امام مسلم له انس رضی الله تعالی عنه په روایت سره وایي یوه ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له ماشومانو سره لوبې کولې چې جبرائیل علیه السلام ورته راغی، راوینیو، په ځمکه یې څملاوه، سینه یې ورڅیرې کړه، زړه یې ترې راویوست، یوه ټوټه غوښه یې ورنه لرې کړه، ویې ویل دا ستا په وجود کې د شیطان برخه ده. بیا یې د سرو زرو په یوه تش کې د زمزم په اوبو کې ومینځه، بیا یې بیرته سره یو ځای کړ او په خپل ځای کې یې ورکېښود. تأمل صنعة الباري وقل سبحان باريها تأمل صنعة الباري وقل سبحان باريها هنا ليل وأقمار. ماشومان په منډو منډو د ده رضایي مور ته ورغلل او ورته ویې ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم ووژل شو، زموږ قریشي ورور ووژل شو. د کور خلک یې پسې راووتل او محمد صلی الله علیه وسلم یې په داسې حال کې مخې ته راغی چې مبارک رنګ یې الوتی و. حلیمه وایي چې ما پوښتنه وکړه چې زویه څه در شوي؟ نو بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ټوله کیسه راته وکړه. حلیمه وایي چې له هغه وروسته په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وویرېدم، هسې نه چې څه ضرر ورته ونه رسېږي. له دې سره سره چې د هغه د لرېوالي توان مو نه درلود، نو مې خپل خاوند ته وویل چې راځه محمد خپلې مور ته وسپارو، هسې نه چې څه ورته پېښ شي. بیا مو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راوست او خپلې مور بي آمینې ته مو وسپاره. له دې پیښې نه وروسته حلیمه ورباندې وویرېده او خپلې مور ته یې تسلیم کړ. وروسته له دې چې حلیمه ورباندې وویرېده او خپلې مور ته یې ور تسلیم کړ، بیا تر 6 کلنۍ پورې له خپلې قدرمنې مور سره و. بي آمینې نیت وکړ چې د وفا په دود د خپل میړه د قبر زیارت وکړي، نو د یثرب په لور حرکت وکړ او تقریبا د 500 کیلومتره لارې ووهله. په دې سفر کې یتیم زوی محمد صلی الله علیه وسلم، خادمه ام ایمن او سرپرست عبدالمطلب هم ورسره ملګري وو. آمینه هلته یوه میاشت پاتې شوه، خو چې د بیرته راتګ اراده یې کوي مریضه کیږي او د لارې په اوږدو کې تکلیف زیاتیږي چې بالاخره د مکې او مدینې ترمنځ ابوا نومې سیمه کې وفات شوه. هنا بحر وأنهار هنا سحب وأمطار هنا بحر وأنهار هنا سحب وأمطار هنا بحر وأنهار هنا سحب. او د بشرت ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په 6 کلنۍ کې د مور له نعمت څخه محروم شو
او یوازې له ام ایمن او سپینګیري نیکه عبدالمطلب سره مکې ته راستون شو. وقل سبحان باريها هنا ليل وأقمار هنا شمس وأنوار هنا ليل. سپینګیري عبدالمطلب خپل یتیم لمسی مکې ته راوست. زړه یې د لمسي له مینې او محبت نه ډک ډېر ورباندې زهیر و، ځکه هغه له نوي داسې غم سره مخ شوی و چې پخواني غمونه یې ټول را تازه کول، او همدا وجه وه چې عبدالمطلب له دې لمسي سره دومره مهرباني او نرمي کوله چې له بل هیڅ اولاد سره یې نه وه کړې. هغه یې نه پرېښوده چې د بېکسۍ او تنهایۍ احساس وکړي. له خپلو زامنو نه یې هغه ته توجه ډېره وه. ابن هشام وایي د کعبې تر سیوري لاندې به عبدالمطلب ته ځای برابرېده. زامن به یې شاوخوا کېناستل تر څو هغه به راغی. هېڅوک به هم دته د احترام او تقدیر له امله د ده په ځای نه کېناستل. خو رسول صلی الله علیه وسلم به چې لا تر اوسه ځوان شوی هم نه و راته او د خپل بابا په ځای به کېناست. ترونه به یې منع کاوه، اجازه به یې نه ورکوله چې هلته کښېني. خو عبدالمطلب به چې کله ولیدل نو ورته ویل به یې زما زوی پرېږدئ، قسم په خدای چې د لوړ شان خاوند دی. کله به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له خپل بابا سره ناست و. بابا به یې ورته په سر او شا د مینې لاس راتېراوه او په کړو وړو به یې ډېر خوشحالېده. خو کله چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د عمر 8 کاله 2 میاشتې او 10 ورځې پوره شوې، مهربان بابا عبدالمطلب یې هم په مکه کې وفات شو. تؤكد وحدة الباري فقل سبحان باري. عبدالمطلب له خپل مرګ نه مخکې د خپل خواږه لمسي کفالت ابو طالب ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار یعنی عبدالله سکنی ورور کې د سپارلی و. ابو طالب د خپل وراره حقوق کامل او پوره ادا کړل. هغه یې له خپلو زامنو سره یو ځای کړ، بلکې له هغوی نه یې زیات ځان ته رانږدې کړ. ډېر شفقت او محبت یې ورسره درلود. تر 40 کالو زیاتو موده یې خواته ولاړ و. هیڅ ډول مرسته او همکاري نه ورنسپموله. د پسر به یې دوستي او دښمني کوله. یو وخت د محمد صلی الله علیه وسلم له رویه باران غوښتل کیږي. ابن عساکر له جلهما بن عرفته نه روایت کوي چې وایي زه مکې ته راغلم، دغه وخت خلک له وچکالۍ او قحطۍ سره لاس او ګریوان وو. قریشو ابو طالب ته وویل وادي او سیمه وچکالۍ وهلې، خلک قحطۍ ځپلي، راځه د باران دعا وکړه. نو ابو طالب له یوه داسې هلک سره راووت چې مخ یې لکه د لمر په شان ځلېده. هنا سحب وأمطار هنا بحر وأنهار هنا سحب وأمطار هنا بحر. تا به ویل همدا اوس له لمر نه تورې وریځې ایسته شوې او روڼ روښانه لمر ورنه ښکاره شوی دی. هنا سحب وأمطار. د هلک شاوخوا نور هلکان هم وو. ابو طالب راونیو او مبارکه شاه د کعبې شریفې له دیوال سره ولګوله. هلک یې ګوته نیولې وه. د باران دعا یې وکړه. په دې وخت کې په اسمان کې د وریځې یوه ټوټه هم نه لیدل کېده، خو ورو ورو له یوې او بلې خوا نه وریځې را پیدا شوې، سره ټینګې شوې او داسې باران وشو چې سیمه اوبو په سر واخیسته. ټول وطن خړوب او شاداب شو. ابو طالب هم دې پیښې ته په اشارې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ستاینه کوي. هغه سپین او ښکلی دی. د ده له رویه د باران سوال کیږي. هغه د یتیمانو د پناه ځای او د کونډو ساتونکی دی. وأطيار وآصال وأسحار هنا نحل وأطيار وآصال وأسحار. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 12 کلن او په بل روایت د 12 کالو 2 میاشتو او 10 ورځو شو، نو ابو طالب له ځان سره شام ته د تجارت لپاره یووړ. شام ته لاړل تر څو بصرې نومې سیمې ته چې په شام کې د هوران د منطقې یو ښار دی ورسېدل. دا ښار هغه وخت په عربي جزیره کې د رومي مستعمرو مرکز و. دلته یو راهب چې په بحیرا سره مشهور و هم اوسېده. اصلي نوم یې جرجیس و. کله چې کاروان ورسېد راهب ورته راووت. ټول یې میلمانه کړل. مخکې له دې نه به هغه د چا مخې ته نه راووت. رسول صلی الله علیه وسلم یې د نښو او صفاتو له مخې وپېژانده او په داسې حال کې چې د مبارک لاس یې نیولی و وویل دا د ټول عالم سید او پیشوا دی. الله تعالی به دا د عالمیانو لپاره رحمت را لیږي.
ابو طالب پوښتنه ورنه وکړه ته له کومې په دې موضوع خبر شوې؟ راهب وویل کله چې تاسې له دې غونډۍ نه راښکاره شوئ نو ټولې ونې او تیږې په سجده شوې. ونې او کاڼې په انسانانو کې یوازې نبي ته سجده کوي. تأمل صنعة الباري تأمل صنعة الباري وقل سبحان باريها تأمل صنعة الباري وقل سبحان باريها هنا اب همداراز زه د نبوت د هغه مهر له مخې هم پیژنم کوم چې د د اوږې په لاندنۍ کرپیدونکي باندې د مڼې په شکل ایښودل شوی دی. موږ په خپلو کتابونو کې هم د ده په هکله معلومات لیدلي او د ده صفات مو لوستلي دي. بیا یې له ابو طالب نه وغوښتل چې بیرته یې مکې ته بوځي او شام ته لاړ نه شي ځکه کیدای شي هلته یهودیان څه زیان ورسوي. نو ابو طالب هم هغه له خپلو ځینو کسانو سره بیرته مکې ته واستاوه. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په 15 کلنۍ کې د فجار جګړه ونښته. په دې جګړه کې قریش او کنانه یوې خواته او قیس اعلان بلې خواته وو. د قریش او کنانه مشري د حرب نومیه په غاړه وه ځکه هغه له ټولو نه مشر او د زیات شرف خاوند و. د ورځې په لومړي سر کې قیس په کنانه باندې برلاسې وه خو د ورځې په نیمایي برخه کې د جنگ حالت بدل شو او بری د کنانه په برخه شو. دې جګړې ته ځکه حرب الفجار وایي چې په دې سره د حرم شریف او د حرام د میاشتو حرمت تر پښو لاندې شوی و. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم په دې جګړه کې برخه درلوده او خپلو ترونو ته به یې غیشې برابرول. د کړاوونو ژوند هنا ليل وأقمار هنا شمس وأنوار هنا ليل وأقمار هنا شمس وأنوار تأمل صنعة الباري هنا روض وأزهار وأوراق وأثمار. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ځوانۍ په لومړیو کې څه خاص کار او عمل نه درلود خو متواتر روایتونه وایي چې میږې به یې څرولې. د بني سعد میږې څرولې او د څو قراتو په بدل کې د مکې د خلکو رمه هم پوولې ده. خو کله چې 25 کلن شو نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها مال یې د تجارت لپاره شام ته یوړ. ابن اسحاق وایي خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها د مال شرف او عزت خاونده میرمن وه. خپل مال به یې د تجارت لپاره خلکو ته ورکاوه او د مضاربت د اصولو په اساس به یې هغوی ته یوه برخه ټاکله. هغه وخت زیاتو قریشو د تجارت کاروبار کاوه او کله چې خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د رښتینولۍ، امانتدارۍ، سپېڅلتیا، کرم او ښو اخلاقو نه خبره شوه نو احوال یې ورولېږه چې د دې مال د تجارت لپاره شام ته یوسي او د ته به له نورو خلکو نه زیاته برخه وټاکي او خپل غلام میسره به هم ورسره واستوي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خدیجه رضی الله تعالی عنها پیشنهاد ومنه او له میسره سره یو ځای د تجارت په خاطر شام ته وخوځېد. له خدیجه رضی الله تعالی عنها سره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم واده. تؤكد وحدة الباري فقل سبحان باريها تؤكد وحدة الباري فقل سبحان باريها تأمل. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له شام نه راستون شو او خدیجه رضی الله تعالی عنها ولیدل چې په مال کې د پخوا په نسبت ډیر زیات امانت او دیانتداري شوی او دومره برکت دی پکې چې مخکې هیڅکله هم دومره برکت نه ولیدلی. همداراز میسر هم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښو او اوچتو اخلاقو، قوي او پاخه فکر، رښتینی منطق او امانتدارۍ خبرې د خدیجې رضی الله تعالی عنها غوږونو ته ورسولې. نو همدا وه چې هغې خپل هدف وموند. خدیجه داسې ښځه وه چې د عربو رئیسانو او مشرانو ورسره د واده هیلې درلودې. وړاندیزونه به یې کول خو دې به نه منل. مګر کله چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له دې اوچت شخصیت نه خبره شوه دومره ورنه متاثره شوه چې په خپله یې ورسره د واده اراده وکړه. د زړه دا خبره یې خپلې ملګرې نفیسه بنت منیه ته وکړه. هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضور ته ورغله او له خدیجې رضی الله تعالی عنها سره یې د واده خبره ورسره مطرح کړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم ومنله. له ترونو سره یې خبره وکړه. هغوی د خدیجې رضی الله تعالی عنها تره ته ورغلل او په دې ترتیب سره یې د واده عقد او تړون ترسره شو او ورپسې دواړو نکاح وکړه. تأمل صنعة الباري تأمل صنعة الباري
وقل سبحان باريها. تأمل صنعة الباري وقل سبحان باريها. هنا ليل وأقمار هنا شمس. د واده په مراسمو کې د بني هاشم خلک او د مقدار قبیلې مشران حاضر وو. دا مبارک واده له شام نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راستنېدو له ورځې نه 2 میاشتې وروسته ترسره شو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدیجه رضی الله تعالی عنها ته په مهر کې 60 خان ورکړل. خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه وخت 40 کلنه وه او د خپل وخت تر ټولو ښځو نه د شرف، عزت او پوهې له مخې وړاندې او اوچته وه. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لومړنۍ بیبي وه او تر څو چې هغه نه وفات شوې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بل واده ونه کړ. له ابراهیم پرته نور ټول اولادونه یې له خدیجه رضی الله تعالی عنها نه وو. لومړنی او مشر زوی قاسم نومېده او د ده مبارک صلی الله علیه وسلم کنیا نوم هم ابو قاسم و. ورپسې زینب، بیا رقیه، بیا ام کلثوم، فاطمه او بیا عبدالله پیدا شوي. د عبدالله لقب طیب او طاهر و. زامن یې ټول په وړوکیوالي کې وفات شوي دي، خو لوڼو اسلام راوړی او هجرت یې کړی دی. او له فاطمه رضی الله تعالی عنهم اجمعین پرته نورې ټولې 3 واړه د خپل پلار صلی الله علیه وسلم په ژوند کې وفات شوي دي. فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له رحلت نه 6 میاشتې وروسته وفات شوې ده. وقل سبحان باريها. هنا سحب وأمطار هنا بحر وأنهار. هنا سحب وأمطار هنا بحر وأنهار. هنا سحب وأمطار هنا بحر وأنهار. د نبوي سیرت خپرونې قدرمنو مینوالو، دا وه د نبوي سیرت اوسنۍ خپرونه. تر بلې خپرونې چې زه محمد خالد سعادت ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. تأمل صنعة الباري وقل سبحان باريها. هنا ليل وأقمار هنا شمس وأنوار. هنا ليل وأقمار هنا شمس وأنوار. تأمل صنعة الباري. هنا روض وأزهار